که چیرې موږ تاسې نن په معاشره کې وګورو نو د قرآن کریم دا یو حق موږ پر ځای کړی دی چې موږ یې منو، خو دا څلور حقوقو کې تقریبا ډېر مسلمانان پاتې عزتمنو، لکه څنګه چې زموږ په معاشره کې د همسایګانو، د مور و پلار، د ښځې، د خاوند، د استادانو حقوق سته، دغسې د کلام الله یعنی د قرآن کریم هم حقوق سته. پر هر مسلمان دا لازمه ده چې د قرآن حقوق ادا کړي. عزتمنو، قرآن مجید د ټولو آسماني کتابونو سردار دی او قرآن مجید پر هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم نازل سوی دی چې د ټولو انبیاو سردار دی او د هغه امت دپاره راغلی دی چې د ټولو امتونو سردار دی. نو د قرآن مجید حق نه ادا کول ډېر غټ جرم دی. د قرآن مجید پر مسلمانانو 15 حق دي. اول، په قرآن باندې ایمان راوړل. دویم، د قرآن کریم تلاوت کول. دریم، په قرآن باندې ځان پوه کول. څلورم، په قرآن مجید باندې عمل کول. پنځم، د قرآن تعلیمات، د قرآن خبرې د نور پرې رسول. که چیرې موږ تاسې نن په معاشره کې وګورو نو د قرآن کریم دا یو حق موږ پر ځای کړی دی چې موږ یې منو، خو دا څلور حقوقو کې تقریبا ډېر مسلمانان پاتې. په قرآن کریم باندې خو هر مسلمان ایمان راوړي چې دا د الله کتاب دی، پر پیغمبر علیه الصلاة والسلام باندې راغلی. لیکن د قرآن مجید تلاوت نن د مسلمانانو څخه پاتې دی. بس ټوله په موبایلو اخته دي، په فیسبوک اخته دي. مخکې به سهار د لمانځه وروسته تلاوت کوئ، خو اوس هغه ټیم هم فیسبوک، د شپې ټوله شپه په فیسبوک وي، سهار لمونځ نسي کولی نو تلاوت به چېرې لمانځه له نسي راپورته کېدلی، شمسي چلیږي، المر یې راکښېنوي. او قرآن مجید باندې خو هېڅوک هم ځان نه پوه کوي. بس دا یې اورېدلي چې دا د مولایانو کار دی. ولې دا قرآن صرف د مولایانو دپاره دی؟ دا خو د ټول امت دپاره. نن سبا مسلمانان بس یوځای جنګ سي قرآن پر راوباسي، یوځای رود رالی اوبه راځي قرآن پر راوباسي، یوځای اور واسي قرآن پر راوباسي. یعنی د دنیاوي مفادو دپاره قرآن استعمالوي، خو په قرآن ځان نه پوه کوي چې آیا دا قرآن موږ ته څه وایي، الله موږ ته څه وایي. څلورم حق، په قرآن باندې عمل کول. نو چې ته په قرآن پوه سې بیا به د قرآن په خبرو عمل کوې. په قرآن ته ځان نه پوه کوې، ته قرآن ترجمې ته کښېنې نه، دومره وخت نه لرې چې تی د کلي امام ته ووایست چې مولوي صاحب سهار لمانځه وروسته خو یې 10 منټه ترجمه راته کوه چې موږ په قرآن باندې پوه سو الله څه راته وایي. سهار نسي کولی، ماخستن د لمانځه وروسته یې راته کوه او بیا د قرآن تعلیمات د نورو پرې رسول. نو دا د قرآن حق دی پر مسلمانانو. کم څوک چې په دې 15 حقوقو کې کوتاهي کوي، کمی کوي، نو د قرآن مجید حق یې ولې دی. قیامت په ورځ به دا قرآن بیا د مسلمان در ګریبان نیولی وي چې تا زما حق ولې نه کوې ادا. الله دې موږ ته دا توفیق راکړي چې موږ د قرآن مجید حق ادا. والسلام.